السلام علیکم دوستانو، یو ځل بیا په خیر راغلی. خوږو دوستانو، دا چې په تېره ویډیو کې موږ تاسو د ایمیل په باره کې وغږېدو، د هغې په باره کې معلومات در وړاندې کړل او ستاسو سره مو وعده کړې وه چې موږ به انشاءالله د ایمیل په باره کې یو کورس تاسو ته در وړاندې کوو. نو نن راځو د نوموړي کورس لومړۍ ویډیو ته چې هغه د ایمیل آی ډي جوړول دي. څنګه کولی شو یو ایمیل آی ډي جوړه کړو. لومړی له جوړولو څخه شروع کوو. تاسو به لومړی راشئ تر ټولو اسانه طریقه چې ایمیل آی ډي له هغه لارې موږ او تاسو جوړولی شو. نور ډېرې طریقې لري، خو تر ټولو اسانه طریقه چې د هغه تاسو به راشئ ګوګل ته، او ګوګل کې به تاسو ورته ولیکئ چې sign up gmail. sign up تاسو وګورئ دلته ګوګل خپل درته ولیکل sign up gmail. نو تاسو په دې باندې کلیک وکړئ په sign up gmail باندې. لږ انتظار باسو تر څو دغه خوږو دوستانو دلته به تاسو دغه صفحه راخلاصه شي او دلته به تاسو په create a gmail account باندې کلیک وکړئ. لږ منتظر پاتې کیږو، ډېره اوږده نه شي. دغه د خوږو دوستانو دلته یوه نوې صفحه موږ ته راخلاصه شوه. تاسو به په دغه صفحه کې راشئ او په create an account باندې به تاسو کلیک وکړئ. create an account باندې. له هغې وروسته به خوږو دوستانو تاسو ته دغه صفحه راخلاصه شي او دلته به تاسو په add account باندې کلیک وکړئ. add account او دغه ځای شاید تاسو ته در ښکاره نه شي. دلته به تاسو راشئ خپل د ټلیفون کوم پاسورډ چې دی هغه به تاسو ورکړئ. لږ منتظر پاتې کیږو. خو خوږو دوستانو دلته به تاسو راشئ په د create account باندې به تاسو کلیک وکړئ او دلته د ایمیل کمپنۍ تاسو څخه پوښتنه کوي چې تاسو دا کوم ایمیل چې جوړوئ دا د چا لپاره جوړوئ. آیا دغه د خپل شرکت یا تجارت لپاره جوړوئ او که نه تاسو یې د خپل ځان لپاره جوړوئ. نو موږ خو د خپل ځان لپاره دغه جوړوو. که تاسو چېرته د کوم شرکت لپاره دغه ایمیل جوړوئ نو تاسو به راشئ په to manage my business باندې به تاسو کلیک وکړئ. هغه به ووایي، خو موږ د خپل ځان لپاره جوړوو. نو را به شئ که چېرته د ځان لپاره جوړوئ نو تاسو به راشئ په for myself باندې به کلیک وکړئ. for myself معنا د خپل ځان لپاره. او دلته خوږو دوستانو ستاسو څخه ستاسو نوم او ستاسو تخلص غواړي او دا په یاد هم ولرئ چې دغه ستاسو نوم او تخلص کوم چې په دغه ځای کې تاسو لیکئ، دغه که چېرته تاسو دا ایمیل په فیسبوک یا په ټویټر یا په بله کومه ټولنیزه رسنۍ کې ورکوئ نو ستاسو دغه نوم او تخلص هلته نه ښکارېږي. دا به یوازې ستاسو سره په همدغه ټلیفون کې در سره وي، په کوم ټلیفون کې چې تاسو ایمیل لرئ. نو را به شئ دلته به خپل نوم ورته ولیکئ. د مثال په ډول زه ورته احمد لیکم. احمد AHMAD او په د لاندې بل خالي یا په د بل چوکاټ کې به تاسو ورته تخلص ولیکئ. خپل تخلص به ورته ولیکئ. مثال زه ورته نوري لیکم. نوري او له هغې وروسته کله مو چې خپل نوم او تخلص ولیکل په نیکسټ باندې به کلیک وکړئ. خوږو دوستانو دلته ستاسو څخه ستاسو د زیږېدنې نیټه غواړي او دا که چېرته تاسو خپله د زیږېدنې نیټه په یاد وي او غواړئ چې خپله زیږېدنې نیټه دلته په ایمیل کې ولیکئ نو تاسو کولی شئ چې دلته یې ورته ولیکئ. او که چېرته مو په یاد نه وي او یا نه غواړئ چې خپله د زیږېدنې نیټه دلته ولیکئ، خو دا په یاد ولرئ چې ستاسو د زیږېدنې نیټه کوم چا ته ایمیل ښیي نه، چې کوم چا ته یې وښیي چې دا د ده د زیږېدنې نیټه ده. نو تاسو بیا دلته راشئ تر ټولو اسانه د زیږېدنې نیټه کومه چې تاسو کولی شئ چې په یاد یې ولرئ، تر څو که خامخا کوم بل وخت تاسو دغه ایمیل ستاسو څخه هیر شو او تاسو وغوښتل چې په بل ټلیفون کې دغه ایمیل ورننه باسئ نو هلته شاید ستاسو څخه د زیږېدنې نیټې په باره کې پوښتنه وکړي. که چېرته ستاسو څخه د ټلیفون پاسورډ و، نمبر و، ریکوري ایمیل دا ټول هیر شوي وو په دې شرط بعضو وختونو کې سړي سره کومک کوي د پیدا کولو د ایمیل که چې هغه انشاءالله وروسته بیا را روان دي. نو را به شئ دلته به اسانه
تاریخ ورته انتخاب کړئ. مثال زه ورته لیکم جنوري، ورته لیکم د جنورۍ میاشتې اول تاریخ او 2000 کال ورته انتخابوم. او بیا له هغې وروسته خوږو دوستانو دلته لاندې ستاسو څخه د جنسیت په اړه پوښتنه کوي، جنډر. تاسو ته وایي چې تاسو خپل جنسیت وښیاست، تاسو څه شی یاستئ، نر یاستئ او یا ښځه یاستئ. خوږو دوستانو دا هم کوم چاته افشا کوي نه په تاسو پسې. ایمیل او کمپنۍ چې ده یا د ایمیل شرکت چې دی دغه د تاسو جنسیت چاته ښایي نه، چې مثال دغه سړی دی او یا ښځه ده. نو تاسو دلته کولی شئ که چیرته ښځینه یاستئ نو فیمیل به انتخاب کړئ، او که چیرته نارینه یاستئ نو میل به انتخاب کړئ. که چیرته نه غواړئ چې خپل جنسیت یو چاته وښیئ او ایمیل ته ولیکئ، نو تاسو به بیا په ریډر نارسي باندې به تاسو کلیک وکړئ. نو زه اوس انتخابوم میل. میل معنا نارینه، فیمیل معنا ښځینه، میل. خو خوږو دوستانو کله مو چې دا کار پای ته ورسوو نو د هغې وروسته به تاسو راشئ په د نیکسټ باندې به کلیک وکړئ. دغه د خوږو دوستانو دلته اوس مهم شی چې دی هغه همدلته دی. خوږو ملګرو دلته له تاسو څخه هغه آی ډي یا هغه نمبر غواړي کوم چې اوس تاسو دلته لیکئ، دغه نمبر او یا دغه آی ډي به تاسو چې کومه فیسبوک کې تاسو فیسبوک آی ډي ورباندې جوړوئ او یا ټویټر ورباندې جوړوئ، هغه آی ډي همدغه آی ډي ده. نو تاسو به دلته یو څه نه احتیاط په دې کوئ چې کوشش به کوئ چې اسانه آی ډي دلته ولیکئ، تر څو که چیرته تاسو د کوم تلیفون کې چې اوس ایمیل خلاصوئ دا تلیفون مو یا خاص که یا خدای مه کړه در څخه بېدرکه شو، در څخه ورک شو، نو تاسو وکولی شئ چې که په بل تلیفون کې مو همدغه ایمیل خلاصوه تاسو ته په یاد وي. نو راځو دلته یو اسانه ایمیل آی ډي جوړوو. مثال زه AH احمد ورکوم. تاسو کوشش کوئ اول یوازې فقط خپل نوم ورته ولیکئ، تر څو که چېرته ستاسو په نوم باندې جوړېده او په دې نوم باندې کومه بله آی ډي جوړه شوې نه وه نو دا به ډېره ښه وي. ستاسو په یادولو کې به ستاسو سره ډېره مرسته او کومک وکړي. خو که چېرته بیا نه وه نو هغه بیا د ایمیل خپله د ایمیل تاسو ته میسیج درکوي چې دغه نوم باندې تاسو نشئ کولی ځکه دا نوم استعمال کړی شوی دی. زه راځم لومړی لیکم احمد@gmail.com خپله لیکل شوي دي او دلته په دې نیکسټ باندې کلیک کوم. ګورو چې دغه نوم چا اخیستی دی او که نه. خو دلته د ایمیل وایي چې نه، ستاسو نوم باید حد اقل د 6 حروفو څخه باید زیات وي، یا 6 حروف یا له دغه څخه زیات. فکر کوم زما نوم چې دی بیخي کم دی دلته. دلته به ورکړو د ځان نه به یو نمبر ورکړو دلته تر څو ایمیل زر جوړ شي. دلته بیا په نیکسټ باندې کلیک وکړئ. وایي دغه ایمیل آی ډي چا بل چا نیولې ده. راځو لږ نوره تغییر هم پکې راولو او په دې ډول یې جوړوو. صحیح شو دوستانو. دلته تاسو د کوم ایمیل آی ډي چې وه هغه ومنل شوه، قبوله کړی شوه. اوس به تاسو دلته راشئ، دلته به پاسورډ ورکړئ. خو په یاد ولرئ چې دا پاسورډ به تاسو څومره چې قوي پاسورډ وي باید دلته یې ورکړئ. او دا که چېرته دا پاسورډ له یو چا څخه هېرېږي بیا به څه کېږي، د دې په اړه به انشاءالله موږ وروسته ویډیو جوړوو چې بیا به څنګه خبره وي. دلته به راشئ تاسو به خپل پاسورډ ورته ولیکئ. او بیا به په نیکسټ باندې کلیک وکړئ. لږ منتظر پاتې کېږئ ورته. خوږو دوستانو دلته ستاسو څخه د تلیفونه نمبر غواړي. دغه د ایمیل د مهمو او اساسي ارکانو څخه یو رکن دی، د تلیفون نمبر ورکول. او دا ستاسو سره د ایمیل پیدا کولو کې او په نورو ځایونو کې ډېر کومک کوي چې هغه به انشاءالله په نورو ویډیوګانو کې تاسو ته تشریحوم انشاءالله. خو موږ دلته اوس نمبر نه ورکوو، دا به انشاءالله په نورو ویډیوګانو کې ورباندې غږیږو. دلته په سکیپ باندې کلیک کوم. اوس موږ فعلا نمبر نه ورکوو او دلته په دغه ځای کې بیا په نیکسټ باندې کلیک کوو. لږ منتظر پاتې کېږو او له هغې وروسته تاسو وګورئ تاسو ته به دغه پاراګرافونه دغه لیکنه درته راشي. تاسو به دلته I agree باندې کلیک وکړئ. لږ منتظر پاتې کېږو.
دغه د خوږو دوستانو زموږ ایمیل په کامیابۍ سره جوړ شه. اوس تاسو هم انشاءالله د دې ویډیو باندې به پوه شوي وئ او خدای دې وکړي چې دا ویډیو ستاسو لپاره ګټوره تمامه شوې وي او د ایمیل او داسې نورو مهمو کورسونو لپاره زموږ سره پاتې شئ. ULD Teacher یوټیوب چینل د سره سبسکرایب کړئ او زموږ سره پاتې شئ. تر بیا ښه وخت.